د خپل قدرت علامات ذکر کوي او فرمایي او دا او فرمایل چې الله پاک جل شانه هغه ذات ته چې هغه باغونه پیدا کړي دي، داسې باغونه چې هغه په نورو چترو باندې داسې ورحمل وي، په هغې باندې پراته وي، لکه ما درته د انګور بوټی ذکر کو او نور داسې باغونه چې هغه فرض که په خپلو تنو باندې ولاړ وي او مختلف قسم میوې پیدا کړي دي، کجورې او فصلونه چې د هغې میوې مختلفې دي او زیتون پیدا کړی ده او انار پیدا کړي دي چې یو بل سره یو شان دي، مشابه دي او څه داسې دي چې هغه ملاو نه دي، بلکې د یو رنګ یو شان ده او د بل رنګ بل شان ده. الله پاک جل شانه فرمایل چې تاسو د دغه میوو نه خورئ کله چې دا میوهدار شي دا بوټي، او د دې حق ادا کوي په ورځ د لو باندې او اسراف ګورې مه کوئ. الله پاک جل شانه مسرفین نه خوښوي. نو لہذا بل علامه د قدرت د الله پاک جل شانه نه هغه دام ده چې الله پاک جل شانه فرمایي داسې څاروي مې پیدا کړي دي چې هغه بوج اوچتونکي دي، حمولتن یعنی هغه بوج اوچتونکي دي، لکه اوښان شو یا لکه خره شو دلته کې وغیره داسې نور چې هغه څه کوي په هغې باندې خلک بوجونه اوچتوي، بوجونه پې بار کوي او نورو ځایونو ته پې وړي. او بل مې داسې حیوانات پیدا کړي دي وفرشه یعنی چې هغه ځمکې سره لګېدلې دي، معنا څه لکه ګډه شوه، چیلی شوه او د وړوکي قد والا چې هغه د ځمکې سره د اوښ په نسبت باندې ګډه وړه ده که نه، او ځمکې سره داسې ده چې بلکل لګېدلې د اوښ په اندازې د اوښ په مطابق او د اوښ په مقابله کې ګډه خو داسې ده لکه ځمکې پورې. خدای پاک جل شانه فرمایي دا ټول مې تاسو دپاره رزق مقرر کړی ده، خورئ د دې رزق نه، دا ټول ګورې ستا دپاره رزق ده. خلک اوښان حلالوي، غویان حلالوي، ګډان حلالوي، چیلي حلالوي، دا څه دي رڼو؟ دا الله پاک جل شانه رزق پیدا کړی ده. او خدای پاک جل شانه فرمایي د دې رزق د الله پاک جل شانه نه خورئ، خو ګوره د شیطان تابعداري ونه کوي.